ګرانو مینوالو هیله لرم چې ویډیو را سره تر پایه وګورئ او د دې روانو ننداریو د حقایقو ځان خبر کړئ. زموږ هدف دا نه دی چې یو لوبغاړی موږ ټارګټ کړو، زموږ هدف دا دی چې تر تاسو پورې موږ حق ورسو، نور قضاوت په تاسو باندې. د کرکټ بورډ پخوانی رئیس حاجي عزیز الله فضلي اصغر افغان د دې لپاره له لوبډل مشرۍ لرې کړ چې د هغه خبرې نه اورېده او څه چې په لوبډله کې زړه غوښتل هغه یې کول. ښاغلي فضلي څو وارې اصغر ته وویل چې په لوبډله کې له خودسریو لاس واخلي، هغه ونه منل. بالاخره ښاغلي فضلي د بورډ له ځینو مسؤلینو سره پریکړه وکړه چې پر ځای باید راشد خان لوبډل مشر وټاکل شي. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې که څه هم راشد په لومړیو کې لوبډل مشري منلې وه، خو له نبي عیسی خیل، اصغر افغان او ځینو نورو لوبغاړو سره تر لیدنې وروسته له خپلې خبرې په شا شوی و چې پر ځای بیا ګلبدین نایب لوبډل مشر اعلان شو او له دې سره لوبډله په دوو برخو وویشل شو. خو د ښاغلي فضلي دغه پریکړه کاش له نړیوال جام وروسته وای، نه مخکې له نړیوال جام څخه. له بدمرغه باید ووایم چې زموږ لوبډله د نړیوال جام په درشل کې د یوې ناسمې پریکړې له امله په دوو برخو وویشل شو. لنډه دا چې نړیوال جام سیالۍ پیل شي، موږ په یوه تمریني لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه چې ورسره د افغانانو هیلې لا زیاتې شوې چې ښایي افغان لوبډله په نړیوال جام کې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي. خو له بدمرغه داسې ونه شول. زه په نړیوال جام سیالیو کې د ملي لوبډلې سره وم او هر څه مې نږدې څارل. باور وکړئ زموږ لوبډله په نړیوال جام کې د منیجمنټ له اړخه تر ټولو کمزورې لوبډله وه، ځکه زموږ یو شمېر لوبغاړو ته د منیجر خبره نه ښکاره کېده. بس یا به د شپې تر ناوخته خپل منځي مجلسونه ول او یا هم مېلمستیاوې. په نړیوال جام سیالیو کې زموږ د لوبډلې د ماتې یو ستر لامل له ګلبدین نایب سره زموږ د یو شمېر نامتو او تکړه لوبغاړو نه همغږي او همکاري وه. دغه خبره نایب په یوه خبري ناسته کې هم وکړه او ویل چې ځینو لوبغاړي ورسره له زړه نه لوبه نه کوي. لنډه دا چې هر لوبغاړي هر څه وکړل، هغه موږ او تاسو ټول ولیدل. ځینې خو حتی په میدان کې وکنځل شول او په ولس کې محبوبیت ختم شو. د بدبختۍ خبره دا شوه چې نړیوال جام خو پای ته ورسېد، موږ ترې تش لاس کور ته راغلو، خو د بورډ د مسؤلینو او لوبغاړو ترمنځ جنجالونه لا اوج ته ورسېدل. یو خواته د ښاغلي مشعل په مشرۍ ډله شوه چې پکې اصغر، راشد، نبی، نوروز او ځینې نور کسان شامل ول، او بل خواته د ښاغلي فضلي په مشرۍ ډله چې په ګلبدین نایب، تاج ملک عالم، نوید صایم، دولت احمدزی او ځینې نور کسان شامل وو. د لومړۍ ډلې هڅه دا وه چې ګلبدین نایب له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای اصغر افغان بیرته لوبډل مشر کړي او په کرکټ بورډ کې ځینې هغه کسان چې له دوی سره مخالفت لري هغوی هم له بورډ وباسي چې همداسې وشول. خو د دوهمې ډلې بیا دا قسم خوړلی و چې په لوبډله کې به میراثیزم ختموي، یو ټیسټ به په ټولو لوبغاړو حتمي کوي او تر ډیره به لوبډله ځوانوي. ماته ګلبدین نایب په انګلستان کې د ویسټ انډیز پر وړاندې له سیالۍ وروسته وویل که زه لوبډل مشر پاتې شوم د ډیرو سره به حساب کتاب کوم، خو کیسه بل ډول شو. اوس راځم دې ته چې اصغر افغان څنګه بیرته لوبډل مشر شو. ګلبدین خو هسې هم په نړیوال جام کې ناکام لوبډل مشر ثابت کړی شو او د هغه په خپله خبره چې که د نړیوال جام لوبډله ورسره وی نو دا 9 لوبې دي، 9 لوبې به وبایلي. بل خوا ښاغلی مشعل د کرکټ بورډ غړو ته چې زیاتره یې بیخي له کرکټه خبر نه دي دا قناعت ورکړ چې اصغر افغان باید بیرته لوبډل مشر شي، ځکه د ګلبدین نایب په مشرۍ کې د افغانستان د نړیوال جام ټولې لوبې بایلودي. همداسې وشول. د بورډ ټولو مشرانو په هغه مکتوب لاسلیکونه وکړل چې پکې اصغر افغان بیرته لوبډل مشر شوی و. البته په دغه مکتوب کې دا هم لیکل شوي و چې اصغر افغان به په لوبډله کې خپل وروڼه او نور خپلوان نه لوبوي، چې ښایي دغه غوښتنه به د ښاغلي فضلي وه. کرکټ بورډ ټولې رسنۍ راوغوښتې چې اصغر افغان بیرته لوبډل مشر اعلان کړي چې هلته ګلبدین، حشمت، رحمت شاه، اکرام، ځینو نورو لوبغاړو له دغې پریکړې سره مخالفت وکړل او ویل چې که بورډ اصغر افغان بیرته لوبډل مشر کړي نو دوی به له کرکټه استعفاوې وکړي. کله چې د بورډ غړي او د کرکټ بورډ مسؤلین له دې موضوع خبر شول نو اړ شول چې اوږد بحثونه او خبرو وروسته خپله پریکړه بیرته بدله کړي او د یو جوړ جاړۍ له مخې راشد خان د لنډې مودې لپاره لوبډل مشر کړي او د وخت په تېرېدو سره چې کله دغه موضوع سړه شي اصغر بیرته لوبډل مشرۍ ته راولي. د اصغر د لوبډل مشر کېدو لپاره له مخکې نه ذهنیت سازي روانه وه چې یوه بیلګې د ویسټ انډیز پر وړاندې په تمریني 4 ورځنۍ سیالۍ کې د اصغر لوبډل مشر کېدل و. بالاخره کرکټ بورډ دا څو ورځې وړاندې اصغر افغان د لوبډل مشر په توګه اعلان کړ چې له دغه اعلانه څو ساعت وروسته ګلبدین وویل تر هغې چې اصغر افغان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر وي په ملي لوبډله کې نه لوبیږي. د کرکټ بورډ پر دغه پریکړې ګڼ غبرګونونه ښودل شوي او د نایب له څرګندونو وروسته له افغانانو سره د هیواد د کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې.
نو دوستانو دا چې د دغې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریکې تر بیا بلې ویډیو د الله په امان